د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت له چارواکو، دیني عالمانو، قومي مشرانو او مجاهدینو سره ناسته وکړه. په جوړه شوې ناسته کې د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی وویل زابل د میړنیو خاوره ده او دا نظام د همدې ولسونو د قربانیو پیله ده. د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي هند ته د خپل رسمي سفر په بهیر کې د دودیزو درملو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان د دویمې سرمشریزې غونډې پر مهال د نړۍ د درویش هیوادونو د روغتیا له وزیرانو سره په جلا ناسته کې ګډون وینا وکړه. امیر د وینا پر مهال ویل معیاري دودیزه درملنه د روغتیايي خدماتو پراخوالی تضمینوي. لالپورې ولسوالۍ کې د کرنې او تغذیې په برخو کې 2 پروژې پلي کیږي. د یادو پروژو د تطبیق په موخه د اقتصاد او عامه روغتیا رئیسانو او د مؤسساتو استازو ولایت مرستیال سره ناسته وکړه. د ننګرهار دوربابا ولسوالۍ قومي مخورو د یوې ولسي غونډې پر مهال په بهر کې میشتو افغانانو باندې هیواد ته بیرته د راستنېدو غږ وکړ. دوی ویل په هیواد کې ټینګ امنیت او د سر او مال خوندیتوب د دې لامل شوی چې ولسونه د نظام ترڅنګ د هیواد د آبادۍ لپاره په ګډه هڅې وکړي. د ننګرهار دوربابا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دیني علماو او قومي مخورو په هلو ځلو د ولسوالۍ کې په بدو کې د نجونو ورکړه چې یو ناوړه دود دی پای ته رسېدلی. بل لور ته دیني علما په بدو کې د نجونو ورکول د اسلام مبارک دین له نظره حرام ګڼي او له ولسونو غواړي چې له دې ناوړه دود څخه ځانونه وساتي. او د بغلان ولایت په شمالي سالنګ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 6 تنه مړه او 42 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه تېره شپه د شمالي سالنګ د 5مې ګولایي په سیمه کې د 580 ډوله بس د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده.